زما اسلام خو عزتمندو او د دې علاقې مشرانو کشرانو د الله ډیر شکر انسان باید ادا کی چې په داسې مبارکو مجلسونو کې او داسې محافلو کې الله تعالی مونږ او تاسو ته د حاضرۍ توفیق راکړي. دا د قرآن پاک د ختم محفل دی، د قرآن عظیم شان د حافظانو د ناظره ختمونکو د هغوی د دستاربندۍ په سلسله کې موږ دغه اداره او د مدرسې او د مسجد ته حاضري کړې ده. دا ډیر مبارک او د خیر او د برکت مجلسونه یې الله چې انسان ته د حاضرۍ توفیق او سعادت ورکړي. بنده په دې باندې د الله شکر ادا کړي چې داسې د خیر او د برکت او د دعاګانو د قبولیت په مجلسونو کې الله تعالی موږ تاسو ته د حاضرۍ توفیق چې دی راکړي. دا د علم مجلس دی، دا د قرآن پاک مجلس دی او دا مجلس سراسر د خیر او د رحمت او د برکت مجلسونه دي. دا مجلس دی چې دلته استادانو په د خپلو شاګردانو باندې شپه ورځ محنتونه کړي، خوارۍ کړي دي، خپل وخت د دوی د تربیت د دوی د تعلیم دپاره خرڅ کړی دی. موږ نن او تاسو د هغې نتیجه او د هغې ثمره په خپلو سترګو وینو چې چاته الله تعالی د قرآن پاک د حفظ او د قرآن پاک د ختمولو سعادت چې دی الله ورکړی دی. یقینا دا ډیر یو لوی او عظیم الشان سعادت دی چې د انسان تعلق د قرآن سره وي، د انسان تعلق د علم سره وي، د انسان تعلق د مدرسې سره وي، د انسان تعلق چې دی د مسجد سره وي. دیو جنا حدیث پاک کې راځي، جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي بهترین انسان، بهترین شخصیت او بهترین عمل او بهترین کار کوم یو دی؟ مونږ دنیا کې ډېر کارونه او ډېر مصروفیتونه او مشغولیتونه لرو، خو د خپل کار په انجام او په عاقبت باندې نه پوهېږو چې دې کار کې به زما خیر وي او که دې کار کې به زما شر وي، په دې کې به زما په دې عمل باندې څه نتیجه چې دی مرتب کېږي. لیکن یوازینی عمل چې د هغې نتیجه
او ثمره مخکې د مخکې نه الله مونږ ته ښودلي او د الله پیغمبر چې دی مونږ ته بیان کړې ده هغه د علم لاره ده، هغه د قرآن د زده کړې لاره ده، هغه د دین د زده کړې لاره ده. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي بهترین انسان بهترین شخصیت څوک دی؟ په تاسو کې کوم انسان ډېر افضله او ډېر بهتره دی؟ نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي خیرکم من تعلم القرآن وعلمه. تاسو کې بهترین انسان بهترین شخصیت او د خیر په لار روان انسان او هغه انسان چې د هغه ټول عمل په خیر او نتیجه د خیر ده هغه څوک دی چې قرآن زده کوي، قرآن دین زده کوي، قرآن په سینه کې محفوظوي، د هغې الفاظ یادوي، د هغې په معانیو باندې د ځان پوه کوي او بل چاته د قرآن تعلیم کوي، د قرآن تشریح کوي، د قرآن وضاحت کوي، د قرآن الفاظ کوي، د قرآن معانی خلقو ته درس کوي، نو دا طالب او دا استاد چې دی بهترین انسان دی. معلومه شوه چې د دین لاره او د علم لاره د قرآن د زده کړې لاره دا د سراسر د خیر لاره ده. په دې کې خپېبانتیا، په دې کې تاوان، په دې کې نقصان نشته. دا لاره سراسر چې د خیر او د برکت لاره ده. دې وجې نه الله فرمایي قل هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون. ای د الله پیغمبره ته دې ته دا ووایه هغه خلک چې هغوی علم زده کړی او هغوی علم د قرآن فهم او د دین زده کړه د هغوی په سینو کې پرته ده او هغه خلک چې جاهل او ناخبره دي ایا دوی دواړه سره برابر دي؟ کلا وحاشا، عالم او جاهل د دین پوهه چې د چا سره او د دین نه ناخبره او جاهله دا هیڅ کله سره برابر نه دي. دې وجې نه انسان باید په خپل باندې علم وکړي او په خپل اولاد باندې علم وکړي، په خپل بچو باندې علم وکړي. دا ځکه چې سراسر د خیر او د برکت لاره ده. دې وجې نه یو روایت کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي یا په خپل باندې عالم سه یا د علماء سره هغه عقیده او تعلق او محبت کوونکی جوړ سه یا د علماء خادم ځان نه جوړ کا او داسې نه چې د علم دشمن ځان جوړ کړي، د عالم دشمن ځان جوړ کړي، د مسجد او د مدرسې دشمن ځان جوړ کړي، د مسجد او د مدرسې مخالفت نه بیا خو به د هلاکت او د تباهۍ او د بربادۍ کندې ته چې وغورځي. لہذا د انسان نجات او د انسان کامیابی په دین او په علم او د قرآن په فهم او د قرآن په زده کړه کې ده. حدیث پاک کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې العلماء ورثة الانبیاء. علماء دا د انبیاءو دا د پیغمبرانو دا وارثان دي. انبیاءو نه په میراث کې څه شی پاتې دي؟ میراث کې د انبیاءو نه مال، دولت او جایداد نه دی پاتې چې علما د هغوی وارثان دي، د هغوی مال هغوی ته په میراث کې رسیږي، بلکې علماو ته چې د انبیاءو او د پیغمبرانو وارثان ویل شوي دي. دا د دې حیثیت د وجې نه، دا د دې جهت د وجې نه
چې علماو د انبیاو هغه دین او هغه علم او هغه قرآن او احادیث مبارکه هغه زده کړي دي. دوی حاملین د علم د نبوت دي، لہذا دی وجه نه دوی ته هغه ورثه د انبیاو چې دی ویلی شوي دي. نو لہذا د علم لاره، د دین لاره، د قرآن د زده کړې لاره دا یو بهترینه لاره ده. باید پخپله مونږه دین زده کړو، په خپلو اولاد او په بچو باندې هم دین زده کړو. حدیث پاک راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي یو ماشوم، یو طالب چې هغه د دین د زده کړې دپاره د خپل کور نه وځي او د ده مقصد دا وي چې زه مسجد ته ځم، زه مدرسې ته ځم او د دې دپاره ځم چې د الله دین زده کړم، زه قرآن زده کړم، زه احادیث مبارکه زده کړم، د دین یو حکم او د دین یو مسله زده کړم. نو د دغه طالب حیثیت داسې دی که هو فی سبیل الله، لکه یو مجاهد چې جهاد ته ځي، نو ده د الله د مجاهد فی سبیل الله اجر او ثواب الله دته ورکوي. بل حدیث پاک راځي که ده ته په دې لاره کې مرګ راسي او دی وفات سي، دی د علم په تلاش کې دی، د دین په تلاش کې دی او په دې حالت کې دته مرګ راسي، نو مرګ د شهادت دی. بل حدیث پاک راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي یو سړی د خپل کور نه وځي او بل مقصد یې نه دی، مقصد یې دا دی چې د الله دین زده کړي، علم زده کړي، قرآن زده کړي. سهل الله طریقا الی الجنه، الله به دې انسان ته د جنت لاره چې دی هغه اسانه کړي. الله به ورته د جنت لاره چې دی د دین د زده کړې دپاره، د قرآن د زده کړې دپاره، د شریعت د یو مسلې د زده کړې دپاره دی د کور نه وځي او په دغه لاره کې سختۍ، تکلیفونه او مشقتونه دی برداشت کوي. رب العالمین په ده ته د جنت لاره چې دی هغه الله اسانه کړي او د ده حیثیت دا دی. یو حدیث پاک کې راځي یو سړی د دین د زده کړې دپاره، د دین د مسلې دپاره، د قرآن د زده کړې دپاره او د قرآن د فهم دپاره دی وځي، نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي د ده مثال داسې دی لکه دنیا کې یو بادشاهي د یو ملک سربراهي او هغه په یو دوره باندې بل ملک ته ځي، هغه بل ملک والا د ده عزت او اکرام کوي، نو هغه دپاره هغه سور کارپیټ یا قالین هغه ته په لاره کې اچوي او بادشاه چې کله هغه ملک ته رسیږي، شاهي محل ته داخلېږي، نو هلته هغسې هغه فوجیان د ده ته سلوټ کوي او دی په هغه ریډ کارپیټ باندې یا په سور قالین باندې تېرېږي، دا د ده عزت او د اکرام دپاره. نو دا شانته یو طالب او یو شخص او انسان چې د دین زده کړې دپاره دی جومات ته ځي او دی مدرسې ته ځي، الله ته دا انسان دومره عزتمند دی چې فرشتو ته وایي د ده قدر او احترام وکړي او فرشتي خپلې وزرې د دغه طالب د قدمونو لاندې کړي او دا طالب په هغه وزرو باندې قدم دی او مخکې خپل سفر کوي. دا د څه دپاره چې دا سړی، دا طالب د الله په نسبت باندې عزتمند دی، د ده د عزت
او د اکرام لپاره الله فرشتي را لګي او فرشتي د استقبال او د انسان قدر او احترام کاغه لوی دی او وړو کوي کاغه نارینه ده او که زنانه ده او چې د دین تعلیم لپاره وزي الله دومره احترام او قدر چې دی الله کوي. لهذا دی وجنا دا د علم لار ډیره بهترینه لار ده. په خپل باندې دین زکړو او په خپل اولاد او په خپل بچو باندې چې هم چې دین زکړو او په دې لار کې سړی تکالیف برداشت کوي، مشقتونه برداشت کوي، لږې تندې چې دی هغه برداشت کوي. زمونږ د احادیثو په کتابونو کې چې کله تذکره کېږي او د هغه صحابه ذکر کېږي چې د کومو صحابو نه ډېر زیات چې دی روایات راغلي دي یا هغې ته په بله اصطلاح کې هغه مکثرین ویلی کېږي چې ډېر روایتونه ورته رانقل شوي دي. په هغې کې ټولو نه اول نمبر حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنه دی. حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنه هغه صحابي دی چې په احادیثو په باب کې د هغه نه ډېر زیات روایات رانقل شوي، تقریبا 5300 سلور اویا یا 3 روایات د حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ نه راغلي دي. عالم کی پوم کال د هجرت کی ایمان راوړی، لیکن نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره ملازمت او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره صحبت په هر ځای کې وو. همیشه په حاضر او په سفر کې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره ملګری وو. نو دی وجه ډېر شی روایت هغه په خپل سینه کې محفوظ کړي وو. خپل د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په زمانه کې په مسجد نبوي کې چې کله نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدینه منوره ته هجرت وکړ او مدینه منوره کې د مسجد بنیاد کې خو د مسجد نبوي نو ورسره نبی علیہ الصلوۃ والسلام په دغه مسجد کې د مدرسې بنیاد او د مدرسې اساس یې کېښود. ورسره د مدرسې بنیاد او د مدرسې اساس هم ورسره کېښود او دواړه یو ځای کېښودلی شو. دې نه معلومیږي چې مدرسه او مسجد دواړه سره دا تړلی شوی سي دی، لازم او ملزوم دی. څنګه نبی علیہ الصلوۃ والسلام د مسجد نبوي بنیاد کېښود، نو هلته ورسره د اصحاب صفې په نوم باندې یو چوکوتره وه. نبی علیہ الصلوۃ والسلام هلته د مدرسې بنیاد او د مدرسې اساس هم ورسره کېښود. نو حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ د دې صفې د مدرسې یو طالب دی او د خپل د مدرسې حالات بیانوي. وای ما به کله کله په دې مدرسه کې صفه کې د اولیاءو نه زیات صحابه کرام ولیدل او دې په دې کې وو د دې بل مقصد نه وو سوا د دې چې جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم احادیث مبارکه او دین چې د یاد کی د دین د زبط لپاره دی او دومره په مشقت او دومره په تکلیف کې وخت راو چې مالهم الا رداء الفاظ راغلي چې دی باندې دومره فقر وو چې د دې په ټول لباس یو صادر کله کله په دا صادرم داسې وړوکی و چې د هغې اطراف یې په لاسونو سره نیولي وو د دې لپاره چې عورت مو ښکاره نه سي. خوراک به موږ څه شی وو؟ خوراک به دا وو چې یوه خوشه د کجورو بچا راوړه او د مسجد نبوي د دې ستنې سره به یې راځوړنده کړه او بیا به هر صحابي او هر طالب ورته او بیا به د خپل ضرورت مطابق هغه کجوره راخیستله او بس په دغه کجورو باندې به شپه ورځ او ټوله زندګي تېروله.
دومره تکالیف او دومره مشقتونه د علم د دین او د احادیث مبارکو د ذکر د پاره چې دي تیر کړی دي. حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ فرمایي کله کله په ما باندې داسې وخت هم راغی داسې وخت هم را باندې راغی چې ولګه برا باندې غالب اسوا زب بهوش سم بهوشا پریب وتلم دولګي د وجنه په بهوش سم پریب وتلم وای خلق ما زما سبت دی او زما دا سټو سرمګ او چا پدا ویل چې د باندې بیماری ده د میرګو بیماری ده دیو جن له زما سټ چې دی میګ او دی وی قسم دې چې په ما به هیڅ بیماری نه وا سوا د دې چې لوګه بوا او د لوګي د وجنا هغه زبا به هوش شو. نو دا د علم اهمیت دا د علم هغه فضیلت چې د دې په سینو کې وو او دا غي د پاره دوی دومره تکلیفونه او دومره مشقتونه تیرول. یو حدیث لپاره جابر رضی الله تعالی عنہ ته چا ویلو حضرت ورته معلومه شو چې حضرت عبد الله ابن انیس رضی الله تعالی عنہ یو حدیث په خپل وګړو باندې د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم نا برای راست اوریدلې دی. حضرت جابر رضی الله تعالی عنہ د مدینه منورې نه سفر کوي او زی شام ته او عبد الله ابن انیس رضی الله تعالی عنہ په شام کې اوسېږي. د مدینه منورې نه په هغه زمانه کې چې پیادل مسلې وي د یو میاشت سفر او د یو میاشت اندازه باندې د سفر کوي او د مدینه منورې نه د یو حدیث اوریدلو لپاره د شام ته ځي او په شام کې چې دی عبد الله ابن انیس رضی الله تعالی عنہ ته فرمایي چې تا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه یو حدیث پر آیات اوریدلې دی هغه حدیث ما ته راوړوا نو هغه حدیث اوري چې کله دا یو حدیث ته اوري نو بیا واپس اراده کوي د شام نه مدینه منورې ته چا ورته چې سارسا ډیر لوی سفر دی کړی دی یو میاشت مزل دی کړی دی دلته په شام کې سارسا او زه د کوم مقصد لپاره راغلی ما مقصد پوره شو بیرته ځم. لہذا لوی سفرونه او لوی مسئوله د یو حدیث اوریدلو لپاره کړی. حضرت ابو ایوب انصاری رضی الله تعالی عنہ متعلق راځي دته معلومه شوه یو بل صحابي حضرت عقبه ابن عامر رضی الله تعالی عنہ چې او عقبه ابن عامر رضی الله تعالی عنہ یو حدیث مبارکه برای راس د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نو اوریدلې دی او د نو اوریدلې دغه حدیث اوریدلو لپاره او دغه حدیث د ذکر لپاره حضرت ابو ایوب انصاری رضی الله تعالی عنہ د مدینه منورې نه سفر کوي مصر ته چې هغه د میاشتې د مسل یا کم او بیش لري دی. هغه زمانه کې د سفر سہولیات نه وو ګاډي اجازه نه وو پیدل په صحرا کې سفرونه او په صحرا کې مسلونه وو خو د یو حدیث اوریدلو لپاره حضرت ابو ایوب انصاری رضی الله تعالی عنہ د مدینه منورې نه مزل کوي د مدینه منورې نه سفر کوي او مصر ته چې ځان رسي. نو دا هغه څه دي چې د چا په زړه کې د دین اهمیت پروت وي د چا په زړه کې د علم اهمیت پروت وي نو د هغې دپاره بیا دوی لوی سفرونه لوی مشقتونه لوی تکلیفونه چې دی برداشت کوي. نن سبا خو الحمدلله په هر کلي کې بلکې هر جمعه چې دی یو وړه مدرسه جوړه شوې ده. هر جمعه تقریبا د دین او د تعلیم یو مرکز جوړ شوی دی. هلته تا یو عالم یو استاد یو حافظ ملاویږي چې تا د دین تعلیم وکړي د قرآن تعلیم وکړي. لیکن افسوس دی د زما ستا هغه سستی ده چې ما او تا د علم زما او ستا کور ته راغلی دی زما ستا چم او ګاونډ ته راغلی دی لیکن بیا هم زما او ستا په زړه کې
او په سینه کې دا اهمیت او قدر او قیمت چې دی نشته دی او د دغه موقع نه په خپله او نه په خپل اولاد دپاره د هغې نه فایده حالانکه حدیث پاک کې راځي جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي اذا مات الانسان انقطع عمله چې کله یو سړی مړ شي یو سړی وفات شي بس د ده عملنامه چې د بنده شي بیا د ده په عملنامه کې څه شی چې دی نور نه لیکلی کېږي د مرګ نه وروسته الا عن ثلاثه مګر درې کسان داسې دي چې د مرګ نه وروسته هم دی عملنامه چې ده هغه خلاصوي عملنامه یې بندېږي نه عملنامه یې د مرګ نه وروسته چې دی هم خلاصوي هغه درې کسان کوم کسان دي یو په هغې کې چې دی هغه سړی دی چې داسې یو عمل یې کړي چې صدقه جاریه وي صدقه جاریه دا مطلب دی جومات یې جوړ کړی دی مدرسه یې جوړه کړې ده لاره یې جوړه کړې ده او کوی ویستلی دی یا یې بل د خیر کار کړی دی خو دی وفات سي د مرګ نه وروسته جومات آباد دی خلک پکې عبادت کوي مدرسه آباده ده په هغې کې تعلیم و تربیت سلسله روانه ده کوی نه خلک اوبس کړي لارې نه خلک پیدا اخلي نو دا د ده دپاره صدقه جاریه ده او دی چې دی د ده دپاره د خیر او د برکت ذریعه ده نو فلهذا د مرګ نه وروسته هم دته اجر و ثواب چې دی رسېږي د ده عملنامه بندېږي نه تر څومره پورې چې دا د خیر کار روان وي الله به یې دته اجر و ثواب چې دی ورکوي یا چا نیک اولاد پرېږدي او صالح اولاد یې پرېږدي دیندار اولاد یې پرېږدي او دا نیک اولاد او صالح اولاد د مور او پلار د مرګ نه وروسته نیک عمل کوي مونځ کوي روژه نیسي تلاوت کوي ذکر و اذکار کوي بل عمل د خیر کوي او دی په خپلو دعاګانو کې وایي الله زما د دې عمل اجر و ثواب زما مور او پلار ته ورسوه زما والدینو ته ورسوه زما خپلو خپلوانو رشته دارانو ته الله ورسوه نو بیا هم دغه د نیک عمل اجر او ثواب دته په عملنامه کې ورسېږي دته لیکلی شي او یا دا دی چې یو عالم وي او هغه وفات سي او د هغه شاګردان وي د علما جوړ کړي وي د قرآن حافظان جوړ کړي وي او د هغه د مرګ نه وروسته هغه علما لګیا دي د دین خدمت او د دین درس کوي هغه حافظ لګیا دی د قرآن خدمت او د قرآن درس کوي نو د دې عالم د مرګ نه وروسته هم هغه عملنامه بندېږي نه دا علم سلسله چې تر څو پورې جاري وي او دا د علم سلسله چې تر څو پورې خورېږي الله تعالی دغه انسان ته چې د اجر و ثواب ورکوي نو دې وجې نه دا موږ او تاسو دپاره یو عظیم الشان فرصت دی موږ او تاسو دپاره یو موقع ده چې د مدارسو سره د مساجدو سره د علماو سره هغه خپل ربط او تعلق وساتو دا جومات وګورله دې د مودې نه هغه چت نشته دی دلته مدرسه ده تعلیم او د تربیت سلسله روانه ده که موږ د دې لپاره فکرمند سو چې دا د جومات چت څنګه برابر شي که موږ په دې مدرسه کې چې دا نن بچیان حافظان سو دا بچیان ناظره خوانان سو دوی د قرآن ختمونه وکړو او دا غواړو چې د آخرت لپاره یو اکاونټ ځان ته خلاص کړو یوه لاره خلاصه کړو نو چې د دې جومات په تعمیر کې موږ حصه واخلو د دې مدرسې په آبادۍ کې موږ حصه واخلو د دې د مدرسې په تعمیر او ترقۍ کې موږ حصه واخلو سبا ته موږ د څوکۍ په مخ نه یو مرخصم یقیني دی مرخصم قطعي دی دلته جومات آباد وي دلته د مدرسې نظم و ترتیب روان وي دلته د حفظ او د تعلیم د حلقات آباد وي ما او تا ته به په قبر کې الله اجر او ثواب چې دی رارسي دلته څومره لمونځونه کېږي دلته څومره تلاوتونه کېږي دلته څومره تعلیمونه کېږي الله به د دې اجر او ثواب ما او تا ته چې دی په قبر کې چې دی رارسي لهذا دې وجې نه
ډېر یو عظیم شان فرصت دی، یو موقع ده د هغه خپل د قبر د زندګۍ د آخرت د زندګۍ الله ته د پیش کېدلو او د حسناتو د تلې د درنولو لپاره چې باید موږ مساجد آباد کړو، مدارس آباد کړو، دینی حلقات آباد کړو، په خپل مال سره په خپل جان سره مالی جاني د دې اعانت او د تعاون او د چا اولادونه دلته حافظان شوي، د چا بچیانو دلته ختمونه کړي، دا خلک د مبارکباد مستحق دي. حدیث پاک کې راځي جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي یو عالم یو حافظ داغه څومره حیثیت دی، داغه څومره شان دی، داغه څومره مرتبه ده عند الله. حدیث پاک کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې لکه څنګه چې د نن دلته د دې ماشومانو دستاربندي کیږي، نو دغه شان ته د عالم او د حافظ د مور او پلار د قیامت په ورځ باندې د حشر په میدان کې د هغوی دستاربندي به کیږي چې څوک د چا بچی حافظ شوی، د قرآن حافظ شوی او عالم شوی دی، د دې حافظ بچي مور او پلار به الله د قیامت په ورځ راوغواړي او د دې دواړو دستاربندي به یې کېږي. دستاربندي به څنګه دستاربندي وي؟ الله به د دې حافظ د مور او پلار په سر باندې د عزت تاج کېږي، د عزت تاج، او هغه داسې تاج وي که چېرته د هغې یوه رڼا دنیا ته راښکاره شي نو دا ټولې رڼاګان د لمر رڼا به ختمه شي، د هغې تاج رڼا چې راښکاره شي د دنیا لمر به د هغې په مقابله کې تت شي، او الله به د دې حافظ مور او پلار ته یو قیمتي لباس ور واچوي، یو قیمتي جوړه به ور واچوي چې دا دنیا کې څومره سونه ده، دا دنیا کې چې ځمکې په مخ باندې دا کاڼي بوټي سمندرونه دا ټول سونه او سره زر شي، د دې لباس قیمت به پوره نه کړي، الله به د دې حافظ مور او پلار ته ورکوي. دا د دې عزت دی. او حافظ ته به الله وایي، دغه قاري ته به الله وایي چې ته د قرآن علم زده کړی دی، قرآن یې په خپله سینه کې حفظ کړی دی او محفوظ کړی دی، ته د قرآن پاک تلاوت کوه او د عزت په پوړو باندې خیزه، ستا مقام او ستا مرتبه هغه ځای دی چې کوم ځای کې ته کله وناس ته ورسېږي او تا څومره یاد کړی دی او په هغې باندې ته ختم وکړې، ستا مقام او مرتبه هغه ځای دی. نو دا حافظ به د عزت په پوړو خیزي، د قرآن تلاوت به کوي، د قرآن آیتونه به لولي او د عزت په پوړو به خیزي، او چې کله اخر ته رسېږي هغه مقام به الله د حافظ لپاره چې دی مقرر. نو دې وجې نه دا یو لوی عظیم الشانه سرمایه ده، خو افسوس دا دی چې نن سبا زموږ د دنیا سترګې د دنیا په محبت کې دومره ورننوتې دي چې موږ ته د دنیا ګټه ښکاره کېږي، د آخرت ګټه موږ ته ګټه نه ښکاره کېږي. موږ ته که دا معلومات وشي چې په دې کار کې زموږ دومره پیسې دي او دومره ماته د دنیا اسباب وسایل، نو هغې ته ښه منډه ووهو، ښه جذبه او مینه او محبت وي. لیکن کله چې د آخرت تذکره کېږي او د هغې د مقاماتو ذکر کېږي، هغه مونږ باندې اثر ځکه نه کوي ځکه چې د دنیا حقیقت مونږ ته معلوم دی، لیکن د آخرت حقیقت زمونږ زړه ته نه دی داخل شوی. عالم کې حدیث پاک کې راځي دنیا خو داسې یو شی ده چې انسان یې څومره ګټي هومره حرص او لالچ د نور هم زیاتېږي. دې وجې نه حدیث پاک کې راځي جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي که یو انسان د دوو غرونو او په هغې کې د کاڼي بوټي د سرو زرو سي او یو انسان د هغې مالک سي، نو دی به وایي چې کاشکې بل وایي، کاشکې بل وایي، د دې انسان سترګې نه مړېږي. لا یبلغ جوف ابن آدم الا التراب، د انسان سترګې چې دي، د انسان خېټه چې ده، دا نه مړېږي مګر په خاورو باندې مړېږي. چې کله سترګې پټې شي او د ده روح چې دی د بدن نه جدا شي او دی مړ شي، نو بیا چې دی خوب شي
د آخرت سترګې خلاصې شي بیا دته د دنیا کې حقیقت ښکاره کېږي لیکن هغه وخت کې چې دی بیا انسان ته څه فایده نه کوي تحسر و افسوس یا د دنیا عدم محبت یا د آخرت څه اوس دغه دنیا ده چې هغه دارالعمل دی نن خدا دی چې د عمل میدان دی انسان سره حساب و کتاب نشته دی او سبا داسې یوه ورځ را روانه ده چې هلته بیا حساب و کتاب دی او عمل چې دی نشته دی نو لهذا دې وجې نه په خپله باندې په خپلو اولادونو باندې چې غواړي صدقه جاریه د ځان دپاره وګرځوي دین زده کړئ جماعتونه آباد کړئ په خپلو بچو باندې علم چې دی زده کړئ په خپلو بچو باندې قرآن پاک زده کړئ حدیث پاک کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي یو سړی قرآن زده کړي او په قرآن باندې دی عمل وکړي د قرآن حلال وګڼي او د قرآن چې کوم شی حرام ګرځولي دي هغه حرام وګرځوي عمل پې وکړي نو د ده دپاره د نجات ذریعه ده الله به دی د دې د وجې نه جنت ته داخل کړي او یوازې دی نه چې دی به جنت ته داخلېږي یو عالم یو حافظ هغه به د خپل کور د ده چې کوم نږدې خپلوان دي د ټولو نه نږدې خپلوان څوک دي مور و پلار دي ورونه دي نور اقارب چې ده ته په رشته کې نږدې دي د دې یو حافظ په شفاعت سره په دې یو حافظ په سفارش سره به الله لس کسان د ده خپلو خپلوان جنت ته داخلي او دا به څنګه کسان وي چې دا لس کسان د دې حافظ او د عالم په شفاعت او سفارش سره الله جنت ته داخلوي كلهم وجبت لهم النار دا بلس کسان داسې کسان وي چې الله به د هغوی دپاره فیصله د جهنم کړي چې دا دوزخیان دي دې دپاره مې فیصله د جهنم کړي لیکن حافظ به راشي عالم به راشي د الله په حضور کې به پیسي چې یا الله تا خو فیصله د جهنم د ده په حق کې کړې ده دا زما پلار دی دا زما خپل دی دا زما رور دی دا زما عزیز او اقارب دی دا زما رشتهدار او خپلوان دی الله زه نن د ده شفاعت کوم الله نن زه د ده سفارش کوم زما په شفاعت او سفارش باندې الله تا خو د ده په حق کې د جهنم فیصله کړې ده لیکن دی به جهنم ته نه داخلوي جنت ته به داخلوي الله به یې زه به یې ځان سره بوځه جنت ته بوځه نو د دې یو حافظ او د دې یو عالم په برکت باندې به الله لس هغه کسان چې د جهنم فیصله پرې شوې ده الله به جنت ته داخل کړي نو داسې سرمایه څوک نه غواړي لکه موږ خو دا کوشش کوو چې موږ سره باید بینک بیلنسي سرمایې پیسې مال و جایدادې چې په سخته مې په کار راشي په بده ورځ کې مې په کار راشي نو د قبر نه به بله سخته ورځ چېرته وي د حشر د میدان نه به بله ورځ سخته ورځ چېرته وي الله ته چې انسان پېش کېږي د هغې نه به بله سخته ورځ چېرته وي نو دې وجې نه پکار دا دی چې کم از کم مونږ په کور کې یو ماشوم د الله دین ته وقف کړو قرآن ته وقف کړو مدرسې ته وقف کړو د هغه نه عالم جوړ کړو د هغه نه حافظ جوړ کړو او د دې لپاره چې دا بچی او دا ماشوم د قیامت په ورځ پورې زموږ دپاره هغه شفاعت کوونکی جوړ شي او زموږ د نجات ذریعه چې دی رب العالمین یې زموږ دپاره جوړ کړي نو دې وجې نه هر یو انسان باید هر یو کور دا کوشش وکړي چې کم از کم به زه په خپل بچي او په خپل مسیح او په خپل کور کې خو به یو عالم او په خپل کور کې چې دی یو حافظ چې دی هغه به زه پیدا کوم دې وجې نه دا ځان سره اراده وکړئ او بل دا ځان سره اراده وکړئ تاسو یقین وکړئ چې دا علما چې دلته ناست دي خپل هغه قیمتي وخت خپله قیمتي زندګي خپله قیمتي ځواني هغه ستاسو د بچو د خدمت لپاره وقف کړې ده دا داسې نه دي چې دوی د دنیا کارونه نشي کولی داسې نه دي چې د دنیا روزګارونه دوی نشي کولی تاسو یقین وکړئ چې دوی ته الله دومره استعدادونه صلاحیتونه ورکړي دي که د دنیا کار او روزګار کې مخکې شي نو ټولو نه به دوی مخکې روان لیکن د هغې باوجود خپله قیمتي ځواني هغه د خپل د ځوانۍ هغه قیمتي عمر یې ستا د بچو د تعلیم او د تربیت لپاره وقف کړی دی هغه خپل قیمتي وخت یې
ستا د بچي د تعلیم او د تربیت لپاره وقف کړی دی خپل قیمتي ژوند دی ستا جمعه ستا مدرسې ستا بچي لپاره وقف کړی دی لہذا زما او ستا احساس او ضمیر باید مړ نه وي دومره باید د دوی قدر د دوی عظمت د دوی د خدماتو د دوی د قربانیو اعتراف زموږ په زړونو کې موجود وي چې دا نوجوان عالم دی دا نوجوان حافظ دی دا د خپل ژوند قیمتي وخت قیمتي سرمایه ژوند په ژوند کې یو ځل راځي بیا نه راځي زما د مدرسې لپاره زما د مسجد لپاره زما د بچي د تعلیم او د تربیت لپاره چې دی وقف کړی دا لہذا د دې په ما باندې حق جوړیږي چې اول زه د زړه نه د دې احترام وکړم زه د زړه نه د دې د خدماتو قایل سم زه د زړه نه د دې د خدماتو باندې اعتراف وکړم چې د خپل ځواني خپل عمر زما د مسجد او د مدرسې او زما د اولاد او د بچي د تربیت لپاره وقف کړی دی باید د زړه نه هغه زه اعتراف وکړم او دې سره داسې نه دي چې دا مدارس په خپل همداسې جوړېږي دا مساجد همداسې په خپله جوړېږي او دا استاد چې دی نه څه خوري نه څه څښي او دی د فرشتو په شان دی فرشتو کې یو عادت دی فرشتو ته خوب نه ورځي فرشتي ستړي کېږي نه فرشتي وږي کېږي نه فرشتي تږي کېږي نه نو دا سوچ فکر زموږ په عام ډول د علماو او د استادانو په هم دی چې دا فرشتي دي نه یې خوراک ته ضرورت شته نه یې څښاک ته ضرورت شته نه یې لباس ته ضرورت شته نه یې طعام ته ضرورت شته باید چې دلته راشو موږ د خپل د مدرسې د استاد نه د مدرسې د عالم نه د مدرسې د محتمم نه د مسجد د امام نه چې هغه خپل قیمتي عمر او خپل قیمتي وخت د مسجد او د مدرسې او ستا د اولاد د تعلیم او د تربیت لپاره وقف کړی دی باید موږ په خپل ځان باندې لازم وکړو چې د ده نه پوښتنه وکړو ستا د مدرسې ضرورت څه شی دی ستا د مسجد ضرورت څه شی دی ستا خپل ضرورت څه شی دی ستا د کور ضرورت څه شی دی تاسو به حیران بشئ تاسو ګورئ د یو عالم تنخوا نن سبا څومره مهنګایي ده څومره قیمتي ده ګراني ده او په دې کې یو عالم د تنخوا ته تپوس وکړه د خپل مسجد د امام د تنخوا پوښتنه وکړه د خپل مدرسې د امام تنخوا تپوس وکړه او بیا کم څه کم وګرځېد یو د ټیکسي د ډرایور تپوس وکړه یو د سوزکي د استاد وکړه د یو مارکیټ د څوکیدار د تنخوا پوښتنه وکړه چې ستا د عالم تنخوا او د څوکیدار تنخوا زیاته ده که نور خو لا لرې پرېږده هغه خلک چې په اردو باندې دي هغه خلک چې تجارتونه کوي هغه خلک چې بزنسونه کوي یا سرکاري نوکریانې کوي زه یو ځای کې بله ورځ یو باغ کې مخکې مېلمه وم یو ځای کې داسې مجلس ناست وو نو هغه یو کس بل نه تپوس وکړو وایي روزګار زندګي دې څنګه ده وایي مړه بس ښه ده خو بس هسې ګزاره کېږي وایي څومره تنخوا باقي وایي مړه څه تنخوا ده څه د پاسه 2 لکه روپۍ کېږي ما ته ماهانه ملاوي دي 17 ګریډ دی که 18 ګریډ مې دی خو په مشکله سره مې ډېره زندګي چلېږي نو بل ورته یې په 2 لکه روپو نه څه جوړېږي نن سبا ګرانۍ کې ما ویلې دا وګوره چې د ده په 2 لکه روپۍ باندې ګزاره نه کړي ته راسه د یو عالم تپوس وکړه د مدرسې د یو استاد پوښتنه وکړه چې په 8000 په 10000 باندې او په 15000 روپۍ باندې ډېر ماشاءالله کمو خلکو ته به داسې ملاوېږي هغه هم خپل ځان ساتي هغه هم په هغې کې خپل بچي ساتي هغه په هغې کې هم خپل اولاد ساتي او بیا الټه خو مونږ چې راسو جومات کې برېکو باندې پروت وو استاد چې نه وي چېرته وي نن خو ماتیمن کې نه وي نن هلته نه وي او نن دا نه وه نن عامه نه وه او حالا کې یو ورځ مونږ د دې استاد د عالمه او د حافظ ته دا پوښتنه ونه کړه چې په دې مهنګایي کې ستا د کور څه حالات دي ستا خپله زندګي څنګه ده ستا د مدرسې ضرورت څنګه دي ستا د جومات ضرورت څنګه دي دا خبرې نه کوو خپلو ضرورتو ته توجه او فکر ده لیکن د نشته دا ډېره لویه بېغوري ده دا ډېره د دین سره د دین نه د لرېوالي علامت دی باید موږ هر یو قسم چې د هر یو سړی په دغه محله کې دا خلک اوسېږي دلته راځي لمونځونه کوي دلته د هر فرد دا نه چې یو سړی به ذمهوار مونږ ګرځو ټول بېغمه ګرځو د هر شخص د هر فرد ذمهواري ده چې دلته جومات ته راځي دلته مدرسې ته راځي د مدرسې په تعمیر کې د جومات په تعمیر کې دلته د عالم په خدمت کې دلته د استاد په خدمت کې د خپل حیثیت مطابق یو سړی به
الله ډیر وسره په لک روپۍ ورکړي یو سړی په دیاړي ماري دا په ډیر وسنه کې 10 روپۍ به وسکی 50 به کې خدا بنوي چې زم سیموار نه چې 10 روپۍ دی وسکیږي 10 روپۍ تعاون وکړي کدي 50 روپۍ وسکیږي 50 په تعاون کوي کدي 100 وسکیږي 100 کدي 100 هر سړی لا یکلف الله نفسا الا وسعها هر سړی د خپل وس او خپل استطاعت اندازې مکلف دی او ګرځل ته او دا یو خبره بلنده کله کله یو سړی چا سره خېګړه وکي یو شی ورکی معمولی شی په سبب یا کو بیرته باندې کوتي په سیمه او دا څنګه رواني چې زه خدای د جمعه جوړوم زه چې د مدرسې جوړوم دا احسان به نه کوي الله شکر وباسي چې تا ته توفیق درکړ چې پیسې دې په جمعه کې ولګېدله دا الله شکر وباسي چې الله توفیق درکړ چې پیسې دې په مدرسه کې ولګېدله دا الله شکر وباسي چې الله توفیق درکړ چې په پیسې دې د یو عالم او د یو حافظ او د قرآن په خدمت کې دا احسان په چا باندې لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذى والصدقات او خپل خیراتونو په پیسانونو باندې نه ورکوي دیو جن حدیث پاک راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي الله په خپل ذات باندې لازم کړی دا درې کسان چې د ابا ابتداء جهان جنت ته نه داخليږي او ځل بخامخا جهنم ته ځي که مسلمان می کله کله باز ګناونه الله معاف کی ډایرکټ جنت ته داخل کی لیکن درې کسان ډایرکټ جنت ته نشي داخلېدل یو باغ کې منان چې چا سره خېګړو کې به ورته یادای چې چا سره خېګړو کې به یادای پر مجلس کې جمعه کې ملاو کړو مدرسه کې ملاو کړو قاری سے کوي موري سے کوي یادې شي ملاو سره کړی نه کومه خېګړو کو کومه احسان کو کومه د مدرسې سره کومه جمعه سره کومه عالم سره هغه تعاون کوم د الله لپاره کوو د دې معاوضه د دې بدله د الله روانو او دا الله به موږ شکر وباسو چې الله موږ ته توفیق راکړ ورته ډېر خلک ستا ډېر مالدار دي ګورو پتیان دي لپتیان او رپتیان دي لیکن الله د دې یو روپۍ په جمعه او مدرسو د خیر په کارونو کې نه استعمالي نه الله دې ته دې توفیق ورکړي باید موږ د خپل رب شکر ادا کړو چې رب العالمین استا الله شکر دی چې د لس روپو توفیق دی راکړي چې په مدرسو او جمعه او په خیر کارونو کې استعمال کړ دی وجه یو حدیث پاک درته بیانوم نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله کله دا دیندار خلک جنت ته ځي نو یو صف د جهنميانو جوړي صف د جهنميانو هغه د جهنميانو صفي په دې جنتیانو کې چې یو سړی ځي هغه کې به وګوري چې دا هغه پلان کې سړی دی چې هغه د جمعه سره یا دا ما د پاره داوود صوبت جوړې کړې وي ما د پاره داوود صوبت تیاری کړې دا هغه پلان کې نه دی دی بیا هغه پلان کې سړی دی چې دا ما د داوود صوبت تیاری کړې دا څنګه د جهنميانو په صف کې ولاړ دی الله ته بس حضور کې سپارښت وکړي چې الله دا سره ونه دی چې په دنیا کې اسما خدمت کړو ستاسو دین خدمت کړو ستاسو دین په لار کې خپل مال خرڅ کړو الله موږ یې صفات کو دې جنت ته داخل کا نو دې بداغل په شپاره سره الله جنت ته داخل کی نو دې وجنا موږ د دې مدرسې سره او د دې ادارې سره دلته د عالم او د حافظ او دوستان سره خپل تعاون کو نو دا د دې احسان او د دې خېګړه د پمن باندې او په دې تمه او په دې امید چې الله وسبا دا خیر عمل زموږ لپاره د جنت د داخلېدلو ذریعہ ګرځي الله دې زموږ او تاسو ټول ته دا توفیق راکړي چې د مساجد او د مدارس او د علماو او د حفاظ او دیندارو خلکو خدمت وکړو واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين